هیڅ قسمه مسافر دي هغه خلک تاسو چې د قلامي غږونه نه تاسو چې د پرایویټ سکولونه نه تاسو چې د پراپرټي کارګران نه دا صرف او صرف زموږ د اوورسیز د لاسه دلته دا وطن آباد دی او هغه خلک نن په ډېره زیات تکلیف کې دي هغه خلک د هغوی جنازې چې کومې دي هغه زموږ د وجود حصه ده د هغوی جنازې په دیرو کې پرتې دي د هغوی ته هېڅ قسم میډیکل فیسیلیټیز نشته هغې د واپس په راتلو باندې مخکې ټکټ چې کوم د هغه 1500 ریاله اوس د هغوی نه 3000 ریاله ټکټ غواړي موږ یو 3-4 مطالبې دا کوو چې فوراً دې راجا اجاز کوم چې په سعودي عرب کې سفیر دی فوراً دې مستعفي شي او دلته چې کوم د غلام سرور دی د هغه خبره کوم چې وفاقي وزیر دی نااهل وزیر دی موږ دا وایو چې دا دې فوراً مستعفي شي ګرانو ملګرو مشران ډېر زیات ولاړ دي خبرې به کوي موږ د دې خپلو پښتنو وروڼو سره شانه په شانه ولاړ یو موږ هر قسم قربانۍ ته تیار یو په دې کرونا په وبا کې چې دا مشران راوتلي نو دا له دې خبرې غبازي کوي چې دا زموږ په دې پښتنو په دې مسافرو په درد باندې شریک دي زه هغوی ته یو ځل بیا ډاډګیرنه ورکوم چې مسافرو تاسو یوازې نه یې تاسو سره موږ ټول ولاړ یو تاسو سره موږ ټول ولاړ یو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین